السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامده و مسلم و بعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره کسټم چور مالونه اخیستل د دې شرعي حکم څه دی؟ د اکسایز یا کسټم دا دغه رنګ یو ډپارټمنټ او شعبه ده چې دا کله کله د دې مسلمانانو مالونه ضبط کي او بیا لیلام کی. نو دی وایي دا لیلامۍ کې دا مال اخیستل جایز دی او که نه. جناب عالی دا مختلف صورتونه لري، بعض صورتونو کې جایز دي، بعض صورتونو کې جایز نه دي. لکه کله کله جرمانه کې ضبط کی د جرمانې په شکل، کله د ټیکس ډیوټۍ کې ضبط کی، کله کله د ډیمرج د وجې نه. دا تشریح به درته وکم. او کله کله هغه سړی دا مال خپله پرېږدي او کله بیا داسې وي چې ملا صاحب لاوارثه مالي وارث یې نه معلوم. نو بعضې صورتونو کې د دې اخیستل جایز او بعضې صورتونو کې اخیستل ناجایز دي. اول صورت چې په جرمانه کې ضبط کی، نو هغې مختلف صورتونه دي. جرمانه کې دا دی چې کله کله دا سړی داسې مال راوړي چې هغه د حکومت یا د ملک یا د سټیټ هغه بند کړی، ویلي چې دا مال به دې ملک ته نه راځي، بس مختلف وجوهات یې کیدی شي. نو هغه چې ته درآمد کی نو هغه درنه په دغه باندې ونیسي، ډرایپورټ باندې هلته کسټم والا یي چې هغه وګوري اوه هلکه دا خو داسې مال راوړی دی چې دا مال د حکومت د قانون خلاف دی، د اسلام خلاف نه وي لیکن د دې حکومتونو خپل قانونونه نو د دې خلاف، نو دا مال اخیستل دا جایز نه دي. ځکه دا شی چې د مسلمان دی، نو د مسلمان په ملک باندې خو د بل چا ملک نه راځي، د ریاست ملک هم ورباندې نه راځي، نو د دې وجې نه دا اخیستلی نه شي. صحیح دی. او کله کله دا مسله وي چې دغه وي دا څه ورته وایي، حکومت ورته یو معیار ښودلی وي چې دا مال به مثلا 40 ټنه به وي، هغه 80 ټنه 80 ټنه راوړي، نو حکومت تینا دا 60 ټنه یا 10 ټنه دا تینا ضبط کوي. ولې؟ ځکه تا خلاف ورزي کړي، تا ته موږ ویلو چې 40 ټنه به راوړي او تا 80 ټنه راوړي، نو فلهذا دا 60 ټنه دا نه موږ ضبط کړو. نو دغه مال هم چې ضبط شي دا د حکومت نه ګرځي، ځکه دا د مسلمان مال دی او د مسلمان مال مطلب دا دی چې دغه څوک هم نشي ضبط کوي. سلطان ځکه چې بادشاه نه دی چې څوک هم نشي ضبط کوي. صحیح دی. کله کله د ټیکس د وجې نه، ټیکس د وجې نه دا دی چې هغه مال باندې دونه ټیکس راځي چې دا سړی نه ورکوي، ځکه هغه مختلف ټیکسونه یو باندې سیلز ټیکس یو د قرنګي یو خو دا جنرال سیلز ټیکس دی که نه، یو انکم ټیکس یو د خدای بلا ټیکسونه ورباندې دا حکومتونه لګوي مختلف. نو د دې وجې نه د هغه ټیکس د وجې نه دا مال بیا ډېر ګرانېږي، نو دا خلک یې نه ورکوي. نو دا خلکو ته باقاعده طور سره نوټس ورکړي چې هلکه راشئ دا مال هم دغه کوي، کنی بیا به ګوره دا نه موږ ضبط کړو، نو هغه بیا ترې نه ضبط کړي. نو دا مال اخیستل هم جایز نه دي، ځکه دا ټیکسونه اصل کې شریعت کې شته دی نه. دونه ټیکس په مسلمان باندې راوستل چې هغه د مسلمان د وس نه بهري، دا نشته په دنیا کې، دا اسلام کې دنیا کې نه، بخښنه غواړم، شریعت او فقه حنفي کې دونه ټیکس په مسلمان باندې راوستل چې هغه د مسلمان د وس نه بهري، دا ناجایز دي. دا که ملایک دی او که امیق دی او که بامبړیک دی او که لامبړیک دی، ټولو دا ناروا کار کوي او دا ناجایز دی. صحیح دی. دریم صورت د ډیمرج دی. ډیمرج دا وی چې کله یو سړی مال بهر ملک نه راوړي، هغه په هغه پورټ باندې زر کلیر نه کړي، هغه په هغه پورټ کې پاتې شي، نو دغه چې کوم دغه وي کنټینر وي، دا کنټینر کرایي. ډیمرج اصل کې تاخیر ته انګریزي کې وایي، خو دا هغه کرایي وي چې د رستوالو د وجې نه ورباندې راشي، دا انګریزي لفظ دی. صحیح دی. نو ستا کنټینر هلته پروت دی، ځای نیولی دی، نو چې ځای نیولی د دې ځای کرایي درنه بیا دا حکومت اخلي. نو کله کله هغه کرایي دونه پې ډېره شي چې هغه کس یې نه ورکوي، نو حکومت ته نه دا مال ضبط کی. نو دغه مال که بیا حکومت خرڅوي لیلاموي، نو بالکل دا ترې نه اخیستی شي. ولې؟ ځکه چې حکومت ته دا سړی پیسې نه ورکوي او د دې حکومت ورباندې د اجارې او د کرۍ په مت کې جایز حق په دې سړي باندې راغلی، جایز، ځکه د ځای کرۍ خو جایز ده، یا خدای یو جایز عمل دی شریعت کې. نو چې یو جایز عمل دی، نو فلهذا د دې جایز کرۍ بخوا حکومت ځان ته اصولي. نو لیکن بیا هغې کې دا پکار دی چې حکومت د دغې شیز خیال وساتي، مثلا د هغه کرۍ 100 زره ده او دا مال د 1 لک روپو دی، نو په کار دی چې 80 زره بیا دې سړي ته راواپس کړي. خو خلاصه د خبرې دا د دغه مال اخیستی شي، ځکه چې دا مال دا سړی دی وخت کې ناجایزه کوي او حکومت ته دا حق حاصل دی چې د بل چا مال خرڅ کړي او خپل حق ترې نه وصول کړي. دا هر چا ته ځان ته حکومت ته نه، هر چا ته د دې خبرې، ځکه خو دا رهن نه دی، ګاڼه چې ورته وایي، ګاڼه هم ورته وایي او رهن هم ورته وایي، او چې بل څه نوم به مو ته په پښتو کې اخلي. دا خلک د دې دپاره کوي که هغه سړی بیا سبا ما ته حق نه راکوي، نو زه خرڅوم او خپل حق به ترې وصولوم. دا وګوره. 4 نمبر کې کله کله داسې وي چې هغه مال د اخیستی وي، نو هغه دلته په مارکیټ کې راوغورځېږي، د هغې ریټ په مارکیټ کې راوغورځېږي. هغه چې کله هلته راشي ډرایپورټ ته، نو په هغې باندې دونه ټیکس راځي چې هغه مارکیټ ته راوړي، ګټه د تجار ته ګټه نه کوي بلکې تاوان ورته کوي. نو هغه وایي چې دونه تکلیف او راوړل او خرڅول او بیا هم تاوان، نو بس بالکل عمل ته پرېږدي حکومت ته.
نو په خپل رضامندۍ باندې پرېږدي. نو بالکل دا مالم که حکومت خرڅ کړي دا بالکل سړی ترې اخیستی شي، ځکه په دې کې مالک راضي دی په دې خبره باندې چې دا مال زما ضبط شي. او بل صورت د لاوارثو دی، کله کله داسې وي چې مال ورک شي، چې مال ورک شي بیا حکومت ډېر وخت ځان سره وساتي، نوټس یې ورکوي چې دغه رنګې مال موږ سره پروت دی، مهرباني وکړئ راشئ دا اوچت کړئ. نو هغه بیا د لقطې یا لقطې په حکم کې دی، هغه هم حکومت خرڅولی شي، اگر چې د هغې اخیستل خلاف اولادي یا خرڅول هم خلاف اولادي، لیکن جایز خودي که نه، خلاف اولادي خو جایز خودي، نو هغه مال هم اخیستی شي. نو دا مختلف صورتونه لري، په بعضې صورتونو کې اخیستی شي، په بعضې صورتونو کې نشي اخیستی. خو چونکې نن سبا دا څه پته لګېږي چې دا جایز صورت دی که ناجایز صورت دی، نو ښه خبره دا دی چې سړی لیلام کې بالکل شرکت ونه کړي، ځکه چې جایز او عدم جایز سړي ته بالکل مطلب دا دی چې پته نه لګېږي. دا مسله احسن الفتاوا امداد الفتاوا کې حکیم الامه مولانا اشرف علي تنوي رحمه الله لیکلي، مختلفو ځایونو کې لیکلي. 3 جلد 121 نمبر صفحه ده، 121 نمبر صفحه ده، بخښنه غواړم. کتاب البیوع صحیح دی، ځکه چشمې موږ نه پاتې دي، نو بس هغه خادی دغه کې هغه دغه هم سړي ته صحیح نه ښکاري. نو 121 نمبر صفحه ده، صحیح دی بالکل. دا مطلب دا دی چې دا صورتحال هلته پکې شته. هلته پکې یو صورت ذکر کړی د جواز هم او د عدم جواز، دواړو صورتونه یې پکې برابر کړي. دا قرنګې دا مسله فتوا دارالعلوم دیوبند لیکلې ده، فتوا دارالعلوم دیوبند جلد 14 او صفحه د 300 یا خرید و فروخت کا بیان. نو بالکل د خو لا بس مطلقه د جواز خبره ورته کړې، خو دا یو صورت یې پکې راوړی چې کوم د جواز صورت دی. او دا مسله کفایت المفتی لیکلی، مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله رحمه الله لیکلی، 9 جلد او صفحه د 201 کتاب البیوع. نو خلاصه د خبرې دا شو چې د کسټم مالونه یا ضبط مالونه چې حکومت سره دی هغې لیلاموي، نه مختلف صورتونه لري. په بعضې صورتونو کې جایز، په بعضې صورتونو کې ناجایز، او بعضې صورتونو کې افضله دا ده چې سړی پکې شرکت ونه کړي. نو اوس چې بالکلیا ټول راجمع کړي نن سبا خو دا پته نه لګېږي چې دا جایز صورت دی که ناجایز. ښه خبره ده چې سړی پکې شرکت ونه کړي. السلام علیکم ورحمت الله.